عجیبه ځناور راوتل دي چې هغه ته دابة الارض په حدیثو کې ویل شوي دي. تر دغه وخته پورې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا نه وه ښودل شوې چې په دې کې به کوم یوه پیښه اول وي او کوم یوه به وروسته وي. له دې وجې نه محمد رسول الله دا وفرمیل چې کومه واقعه اول وه نو دویمه به هغه پسې متصل وي. هغه ځناور چې د ځمکې نه راوځي چې دا هم لوی علامه د قیامت ده. د هغه ذکر د الله رب العزت په کلام کې په سورت نمل کې په 82 آیت کې راغلی دی. او ځینې کتابونو د دې په باره کې ډېرې بې اصله خبرې لیکلي دي چې هغه بې اصله خبرې په عوامو کې هم مشهوره دي. او د تفسیر په بعضو کتابونو کې هم دغه شان ګډې وډې خبرې ځینې ضعیفه خبرې لیکلي دي. لیکن د قرآن پاک د ظاهري الفاظو او قابل اعتبار روایتونو نه دومره خبره موږ ته معلومیږي چې دا به په ځمکه ګرځېدونکې او منډې وهونکې ځناور وي چې الله رب العزت به د عادت خلاف د ځمکې نه پیدا کوي. څنګه چې د حضرت صالح علیه السلام اوښه الله رب العزت د یوې غونډۍ نه پیدا کړې وه. او دغه ځناور چې الله رب العزت دا د ځمکې نه پیدا کوي د الله په حکم به د انسانانو په شان خبرې کوي او الله رب العزت به په هغه باندې خپل حجت قایموي. او ځینې روایتونو نه دا معلومیږي چې دا دابة الارض به د مکې مکرمې په منطقه کې د صفا غره نه راووځي لکه کنز العمال په کتاب القیامت کې دا ذکر کړی. او قدرمنو اوریدونکو دا دواړه واقعې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ذکر شوې چې د لمر ختل د مغرب طرف نه او د ځناور راوتل د ځمکې نه په ظاهره باندې دا د دې قدرتي نظام خلاف دي کوم چې د دې دنیا عام نظام دی. ځکه نو داسې کم فهمه خلق چې الله پاک د قدرت د لویوالي نه هغوی ناخبره دي هغوی به په دې هکله باندې شک او شبه پیدا شي. نو هغوی ته پوهېدل پکار دي چې دا ټول به هغه وخت کیږي چې د دنیا هغه نظام چې دنیا پرې روانه ده دا ټول نظام به ختم شي او د قیامت دور به شروع شي او ځمکې او اسمانونه به الله رب العزت هم فنا کړي او دویم عالم به پیدا شي. نو بیا به هر څه مخې ته راځي چې هغه زموږ د دې دنیا د نظام نه بلکل جدا دي او دې سره تفاوت لري. نو قدرمنو اوریدونکو موږ او تاسې مسلمان